کاریکاتور رسمونکې رچیتا تنیجا په کار بوخته ده. یو څو ساده کرښې رسموي، خو همدا ساده کرښې ډیر پیاوړی پیغام لري. دی په یو کارتون کې د سترې محکمې پر هغې پریکړې نیوکه کړې چې حکومت پلوی ویاند یې په ضمانت خوشي کړی. دا اوس محکمې ته د سپکاوي له تور سره مخ ده. څو نور د بیان د ازادۍ فعالان او مخکښ زده کوونکي چې د حکومت پر تګلارو یې نیوکې لرلې هم بندیان شوي. پر ځینو یې دا تورونه دي چې په داسې مظاهرو کې برخه اخیستې چې تاوتریخوالی یې پېښ کړی. دا سانسور دی، بله خبره نه ده. دوی یوازې دغو ځانګړو کسانو ته پیغام نه لیږي، بلکې هر چا ته دا پیغام لیږي چې ګورئ، له کرښې مه اوړئ. دا ستاسو سره هم پېښېدلی سي. دا یقینا چې سانسور دی او زموږ دیموکراسۍ ته یو رښتونی ګواښ دی. پیغله تنیجا یوازې نه ده. دا کونل کمرا دی، د هند کامیډین چې د دریځ پر سر ټوکې کوي. د یو لړ ټویټونو له لارې یې په ستره محکمه ریشخند وهلی. هغه هم د همدې لانجمن ویان د ضمانت پر خوشي کولو. پایله یې دا شوه چې ښاغلی کمرا هم محکمې ته د سپکاوي له تور سره مخ شي. دا چې ستره محکمه څه کوي، په اړه یې ولې دومره اندېښنې راولاړېږي. په داسې هیواد کې لکه هند د دیموکراسۍ د ساتلو لپاره کنټرول او انډول ساتل مهم دي، او دوی په دې باور دي چې د سترې محکمې په څیر اداري رول د دیموکراسۍ په ساتنه کې خورا مهم دی. یو بل کامیډین منور فاروقي د دې میاشتې په سر کې نیول شوی. له هغه شکایت شوی چې هندي معبدونو ته یې په یوه ننداره کې سپکاوی کړی. ملګری یې ټینګار کوي چې هغه هیڅکله دا ډول ټوکې نه دي کړي. د بشري حقونو یو شمېر نور مخکښ کسان هم له ماویست سره د اړیکو په تور بندي شوي، خو ملاتړي یې وایي هغوی ته د سوله ییز مخالفت پر سر سزا ورکول کیږي. خلک یو ډول په ویره کې دي. که تاسو پر حکومت نیوکه وکړئ نو ځان ته ستونزه جوړوئ. ډیر خلک په دې په بند کې ساتل کیږي چې هغوی فعالیت کوي یا بشري حقونو ته ژمن وو او د سرغړونې مخالفت یې کولو. ځینې اندېښمن دي چې د نړۍ تر ټولو لویه لیبرال دیموکراسي نور زغم نه لري. په ټوله کې دا منم چې بېغورۍ کیږي، خو که ووایو چې د هند په دیموکراسۍ کې د مخالفت لرلو ځای نشته یا په خطر کې ده، دا به فکر کوم زیاتی وي. غواړم ووایم چې هو، باید د هغو کسانو پر وړاندې زغم زیات وي چې ستاسو مخالف وي. له هرې خوا ګواښونو د رچیتا په څیر کسانو هنري ازادۍ ته د مبارزې مخه نه ده نیولې. د دوی لپاره بې مخالفته دیموکراسي نشته.